یک پروژه آبرسانی به ارزش 7,200,000 افغانی از طرف یونیسف به همکاری ریاست انکشاف دهات ولایت غزنی در ساحه قریب‌الدین ولسوالی ناوه از طرف مسئولین محلی این ولایت به بهره برداری سپرده شد. مسئولین ریاست انکشاف دهات غزنی میگویند که با افتتاح این پروژه 347 خانواده از آب آشامیدنی صحی مستفید شده است. این مسئولین از مردم میخواهند که در مصرف آب و حفظ و نگهداری این پروژه کوشش نمایند. وختنم لدی خلکو دا د اوبو په مصرف کې باید ډیر احتیاط وکړي، به جای اوبو باید مصرف نه کړي او حفظ مراقبت کې موږ ټول ولسونه دا وختنه د نر او ښځې ځوان او سپینګري د شیردانونو ډیر احتیاط ورسره وکړي او همدارکه سولر سیستم سره ډیر احتیاط وکړي، له پایپونو سره احتیاط وکړي او له کانکریټي ذخیرې سره باید احتیاط وکړي، ځکه دا د ولسونو په ګټه ده او دغه ولسونو د پاره ده او منافع هم دوی ته پاتېږي. در همین حال باشندگان محل میگویند که قبلا با نبود آب آشامیدنی صحی با مشکلات گوناگون صحی مواجه بوده و فعلا مشکلاتشان رفع شده است. دغه پروژه چې دلته تطبیق شوې ده دا زموږ د مشکلاتو په خاطر باندې، ځکه چې د موږ د کلي کومې اوبه چې دي هغه یقیني سرطان مریضي درلوده او په دغه کې په کال کې اندازاً 15 تر 12 نفرو په د سرطان په ناروغۍ باندې اخته وو، په هغو څخه وفات کېدلو، په حق رسېدلو. له هغو مسؤلینو څخه چې له پاسه دا امر موږ ته کړی وو او له پاسه دا راته رالو او دلته د کلي منډې خدمت ورسره وکړو، نو ټول څخه ډېر شکرګزاره یو. الله دې نه خوروي، د کلي ډېر مشکل حل کړي دي، ډېر مشکل یې رفع شوي دي، نو په دې موږ ډېر خوشحاله یو. ولسوالی ناوه یکی از ولسوالی‌های دورافتاده غزنی می باشد. باشندگان این ولسوالی از امارت اسلامی خواهان توجه بیشتر در بخش تعلیم و تربیت، سرک معیاری و صحت می باشند.